وه بس 5-6 کاله کې زموږ کور هلته و بس مشکلاتونه و دا هر وخت چاپې مثلا داسې ټینګولې او بې کاټ والا هم ټینګوله په دغه وجې څخه موږ وبېرېدو بس رالو به وضعیت سم نه و ورسره ټینګول یې او بس پولیسو ټینګوله بیا پیسې به ځینې اخیستې بیا بېله کوله بس خلک بېرېدلی چاپې یې وهلې او پولیسو ټینګوله پیسې ځینې اخیستلې په دغه وجې باندې موږ وبېرېدو بس کاټ مرابط پښینه سره راغلی یم په زوره باندې د هغې خوا څخه راایستل شوی یم نه یې پرېښولم هلته تکلیف یې زیات راته پېښوی په بازارو کې نسو ګرځېدلی ښځې و کوچنیان مې هلته مثال تکلیف زیات و د خوارۍ مثال نه راکولې هغو حکومت د خوا څخه ځورېده مثال ځورېدلو زیات په دا وجه باندې په زور پسې راواخېستو رالو خپل ملک ته انشاءالله اوس په دې خپل کار او ژوند او زندګي پر مخ باندې بیایو 19 کاله مې کېدله چې هلته اوسېدلم نو دا و پرون دې مثال یو دوه ورونه زما دا نیولي ولو نو باران پر دې خوا باندې سوچ فکر راواوښتی چې ولاړ شم خپل ملک ته چارواکو سم دا غوښتنه ده چې مثال د کډوالو لاسنیوی وکړي مثال موږ ته ښه راغلاست ووایي موږ سره یو څه همدردي وکړي کومک راسره وکړي چې په هره برخه کښې یې موږ ډېر غریبانان یو ستا سره خلاص موږ په څنګ کې همسایګان ول چې مثال هغو هلته کارخانې درلودې یا مثال موټران یې درلوده د کوچ پر لین باندې یې چلولې یا مثال پر چمن لین باندې چلول هغو ته مثال کوم تکلیف یې نه پېښاوه هغو ته یې څه نه ویله هغه غریبانان یې مثال چې روزانې وله او هغه یې په مخه راخیستې پاکستان څخه راواړېدلې بیا د کمیسارۍ سره په څنګ کې د کډوالو په ریاست کې یعنې د کډوالو د ریاست په یو څنګ کې د لې ځای ورکول کېږي دلته د نړیوالې موسسې حکومتونه ورسره کوي او د هغه څخه وروسته بیا خپلو ولایتو او سیمو ته ځي نو په زیاته کچه مسافرین چې هلته د پاکستاني پوځیانو یا ملیشیو لخوا ځورول کېږي یا په زور راوړل کېږي یا په رنګ مشکلات پاکستان حکومت چې کوم اعلان کړی دی په دا اوس شپو کې مهاجر جراب چې دی ورځ په ورځ باندې دغه کېږي زیاتېږي دلته چې دی دغه د لارې پورې اړه لري چې په کوم ورځ په لاره باندې ډېره سختي جوړه کړي په هغه ورځ باندې بیا ګراب یو څه کښته وي او چې عامه اجازه یې ورکړي په هغه ورځ باندې بیا زیات یعنې داسې ورځې هم اوس راغلي دي چې 200-250 دغه ته رسېدلي دي کورنۍ ته په یوه ورځ باندې راځي راغلي او داسې ورځې هم شته چې 100 او 1.5 دا راغلي خو اکثره چې دغه کې یو په بل کې چې هفته ټوله تخمینا ورته وګوره د 190 کورنۍ سره د ورځې کمې نه راځي حتی د 80 او د 90 سره دومره کورنۍ خامخا راځي په دې کې مې داسې ورځې هم راغلي دي چې دا د رحمت مینې والا امیین راته ویلي دي چې 1400 نفر په یوه ورځ باندې راغلل چې هغو ته دوی بیا سفریه ورکول او خپل ځایو ته سره ورکول سره رسول او دلته موږ په فرضي نقطه کې چې دی دغه هم ورته لرو څه ورته وایه اولني کومک یعنې جوسان ورکول او دغه ډول د کیکو کومک ورسره کول نور د دوی د ډوډۍ دپاره تقریبا د دې اوس د ورځې 11 بجې باندې مهاجرو ته ډوډۍ شروع کېږي بیا تر 4:30 بجو پورې تر 4 بجو پورې 500 نفر 600 نفرو ته د ډوډۍ امادګي لرو مشتو د طرفه سره نو نړۍ روانه ده ورځ په ورځ باندې مختلف پیش راځي مختلف ظلمونه او مختلفې واقعات او د دوی سره څوک طبعا په خپله خبرې ورسره کړي حالات مې د معلوم کړي نو کوشش کوو دغه چې دی زموږ کوم مامورین چې دي او د امیرین چې دي دا ټول په خدمت کې د شپه ورځ 24 ساعت د ورځې چې دوی په کوم تعداد باندې راځي بیا د شپې هم تر هغه وخته پورې کار کوي چې ټول خلاصېږي چې خلاص کړي نه وي تر هغه وخته پورې دوی رخصتي نه لري